د محمد سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د 500 ورځو لوبو سیریز پای ته ورسېده. ټول کرکټ بورډ مینوالو، لوبغاړو، کپتان او هغه چا چې په دې سیریز کې ډیبیو وکړه ټول ته مبارکي. افغانستان بنگلاديش نه شل ورځې سیریز وړاندې ګټله، خو د لومړی ځل دی چې افغانستان د 500 ورځو لوبو سیریز هم وګټه او د بنگلاديش او ایرلند نه وروسته کم تر کمه بنگلاديش هم زموږ په هغه لیست کې شامل شو چې افغانستان ترې د 500 ورځو لوبو سیریز ګټي. ښکته پورته لوړې ژورې په دغه سیریز کې وي، پلس هم مثبت اړخونه ډېر زیات وو ځکه سیریز هم وګټ. بالینګ کې به راشو، فضل حق فاروقي چې کوم قسم بالینګ وکړ سریلانکا یا وروستي سیریزونو کې چې د هغه پرفارمنس ښه نه و. کلیرلی حمید حسن هم دا خبره وکړه او ښکارېده هم چې بیخي آف د کلر و، بیخي بې خونده شوی و. او وجه دا هم چې په نړیواله کچه باندې چې کوم لیګونو کې هغه لوبېده ډېر ستړی و، نو ون ډے کرکټ ته ډېر زیات چمتو نه و. کله چې په هغه ځان باندې کار وکړ، آرام یې واخیسته او ابوظبي کیمپ کې چې حمید حسن هغه سره کار وکړ، نو ښکاره شو چې هغه کله فرش شو نو تاسو وکتل چې بیخي انپلیبل و. مهمه دا وه چې په کوم ځایونو کې هغه وکټې اخلي، کومه مهمه وکټې چې هغه واخیستې افغانستان لپاره په دغه سیریز کې، یا په ډیت اورونو کې یا په میډل اورونو کې چې کوم قسم بال وکړ، کوم پیس، کوم سوینګ، کریډټ ورکول پکار دی. یعنی واقعیت یو کمپلیټ پیکیج او سړی زړه خوشحاله کېږي چې دغسې یو بالر ګوري او په دغسې کانفیډنس باندې هغه بالینګ کاوه. نو مکمل یو اړخ هغه کنټرول کړی د بالینګ، ځکه افغانستان بهترینه سپین بالینګ لري، خو د سپین بالینګ لپاره تا ته مهمه ده چې تا اول 2-3 وکټې تا له فاست بالران واخلي او دغه کمې محسوسېده په افغان لوبډله کې. او ډېر زبردست پرفارمنس و د فضل حق لخوا چې سلامي ورته کوو. مجیب ډېر وخت وروسته تقریبا 14 ون ډے لوبو وروسته هغه هم ښکارېده چې بې خونده و. 14 ون ډے میچونو کې هغه یوازې 5-6 وکټې اخیستې وي، خو هغه چې کوم قسم بال وکړ او دلته کپتان ته هم کریډټ ورکول پکار دی چې هغه بیرته اټیک راوسته او نوي بال کې د هغه نه استفاده وکړه، ځکه په نوي بال باندې هغه ډېر زیات کنټرول لري. او تاسو وکتل چې نه یوازې هغه کنټرول لري بل وکټ یې هغه واخیستې. تقریبا دویم لیډینګ وکټ ټیکر و د افغانستان لپاره چې 15 وکټې واخیستې. نو ډېر بهترینه پرفارمنس و په بالینګ کې د افغانستان لخوا. تقریبا 2 بالران چې ما ول د سلیم صافی هغه په اړه باندې مو هم خبرې وکړو، او نن عبدالرحمن چې کوم بالینګ په 5 ورځې سره کې وکړ، سړی زړه خوشحاله کېږي چې کم تر کمه ډېر وخت بعد یو پیس ګورو موږ. که څه هم نړیوال کرکټ سره کمپیر کولی نه شو، خو په شته افغان لوبغاړو کې بهترینه پیس او کوم انرژي کوم، ځکه اسانه نه وي چې کله ته ډیبیو کوي په دومره پیس سره او په دومره کنټرول سره ته بالینګ وکړي. یارکر لاره هغه شارټ پیچ یې شکیب ته وکړ، پیس مهمه ډېر زیات چې ښه پیس انرژي سره هغه بال کاوه. وکټ به راځي، خیر دی، وکټ مهمه نه ده چې وکټ خامخا راشي، خو کم تر کمه د وکټ اخیستلو صلاحیت لري او پیس لري چې مونږ په نړیوال کرکټ کې زموږ خاص استازیتوب کولی شي، او ورځ په ورځ به دا ډیولپ کېږي او باید مسلسل هغه ته چانس ورکړل شي. که څه هم د عظمت سره به نه پوهېږم کپتان به دواړو لوبغاړو سره یو ځای ځي په میچونو کې، چې دا ماته لږه عجیبه ښکاري. خو که عظمت ډېر فوکس په بالینګ باندې شي او د ده ډېر فوکس په بیټینګ شي، یا د ده فوکس ډېر په بیټینګ شي، د هغه په بالینګ شي، بیا هم دا کرکټ بورډ باید او خپله کپتان باید دا هینډل کړي. خو مخکې داسې نه چې موږ په لوبډله کې 2 الراونډران نه دي لوبول شوي، 2 الراونډران مخکې هم لوبول شوي دي زموږ په لوبډله کې، نو دوی هم کولی شي چې ولوبېږي. خو نن کم تر کمه زما تمه دا وه چې عظمت باید کېنول شي. که څه هم هغه 50 والا اوس کېدای شي ډېر تاسو ته جالبه ښکاره شي، او یا کېدای شي په نیوکه وکړي چې ولې عظمت 50 والا. د عظمت 50 بېله خبره ده، خو عظمت چې کوم فارم او زموږ چې کوم بیلنس د ټیم غواړو، نو هغه په دې باندې نه ده چې موږ یوازې لوبغاړو ته چانسونه ورکوو. نن که راشد کېناسته باید په هیڅ صورت راشد کېنول شوی نه وی. موږ که زیاله چانس ورکوو نو موږ کم تر کم راشد په ځای باندې داسې یو لوبغاړی نن لوبولی وی چې هغه موږ په ایشیا کپ کې لوبو، هغه موږ په ورلډ کپ کې لوبو. زه په دې باندې باوري یم چې نه موږ په ایشیا کپ کې ضیاء الرحمن اکبر لوبو او نه موږ په ورلډ کپ کې ضیاء الرحمن اکبر لوبو. په اصل کې چې موږ سره راشد، مجیب او نبي غوندې بالران وي. نو دلته یوازې دغه چانس خبره وه او
ضیاء الرحمن اکبر ته مبارکي او چې کوم تر کومه د هغه ډیبیو خو شو خو ټیم بیلنس ته په کتو باندې یو پلانینګ ته په کتو باندې مخکې ته چې موږ ګورو هغې ته په کتو باندې په هیڅ صورت باندې نه د راشد کېناستل په نننۍ سیالۍ کې په کار و نه د هغه په ځای باندې د ضیاء الرحمن اکبر لوبول په کار بل چې سلیم صافي په اړه باندې ما ول زه به تاسو سره نظر در کوم چې سلیم صافي ولې وکټ ونه شو اخیستلی سلیم صافي خو یو ښودلی چې زموږ ټول مینهوالو سلیم صافي اسمان ته چې کړی چې 150 پلس 140 پلس بالینګ کوي نو هغه توقع هم سلیم صافي د ځان نه هم لرله چې زه باید په هغې سپیډ کې بالم کوم چې خلک متاثره کړم نو کله چې ته سپیډ پسې ځې نو خامخا تا نه لیل او لینت اخوا دیخوا کېږي او هغه همغسې هغه سره کار وشو چې وکټ یې د 500 ورځې لوبو کې هم وانخیسته بل هغه ډېر وخت بیخي یو کال کېږي چې هغه کرکټ نه و کړی لوبې مې خپله د کرکټ یې نه و کړی نو دا یو بل پریشر او بل چې ما ته څومره ښکارېده هغه پوره فل کوټه بالینګ هغه هم په دواړو سیالیو کې ونه کړ که څه هم داسې بڼونه ځینې وشو چې د هغه نه چې هغه په وکټ اخیستلی شوه خو دا هغه څه دي چې د وخت په تېرېدو سره به کېږي کم تر کمه موږ سره داسې بالران شته دی چې هغه ډیولپ کېدلی شي که په هغه باندې کار وشي که هغه باندې چانس هغه ته ورکړل شي نو هغه ښه کېدلی شي نسبت د نورو لوبغاړو پرتله باندې چې موږ کلونه ولوبولو خو موږ د هغه رزلټ رانه کړی او نه هغه په هغې نړیوال سټنډرډ باندې موږ هغه په هغه بالرانو کې شمارلی شو که څه هم پرفارمنس یې کېدی شي په لوبو کې ځینو لوبو کې ښه وکټ میکټ راځي خو هغه سټنډرډ چې دی او فاست بالینګ لپاره پکار دی ښایي هغه پکې نو بیا هم سلیم صافي ته مبارکي او په دې هیله چې دوامداره شي نن که سلیم صافي کېنول کېده باید وفادار موږ راوستی وی ځکه همدا اوس زموږ نه د فاست بالینګ جوړه ورکه ده چې زموږ د فاست بالینګ اوپننګ به موږ له څوک کوي یعنې موږ فاست بالران به څوک کوي په ایشیا کپ کې که سلیم صافي ته کېنوو نو وفادار باید ته ازمایلی وی چې وفادار کې څه پاتې دي ځکه که وفادار ته ډایرکټ اوس ایشیا کپ له راولي نو هغه د خپله دومره فشار لاندې راوسته چې هغه میچ پریکټس نو دا نن که میچ پریکټس خبره وي نو نن چانس و د هغه لپاره چې سلیم صافي ناست وي او وفادار لوبول شوی وي یا که نن عبدالرحمن لوبول کېدی به د عظمتو ته کېنول شوی وي نو نننۍ سیالۍ زه نه پوهېږم چې کرکټ بورډ یا کپتان یا منیجمنټ په کوم اساس باندې ولوبوله دا چینجز د څه لپاره و او موږ څه وکړه په نننۍ سیالۍ کې موږ څه ترلاسه کړه ځکه عموما چې کله ته چانس هم چاله ورکوي نو هغه باید ستا په پلانینګ کې وي راتلونکي پلانینګ کې چې یاره ون ډے ایشیا کپ را روان دی ون ډے ورلډ کپ را روان دی نو آیا زموږ دغه بیلنس جوړېدی شي که نه نو داسې نه چې یوازې ته چانس ورکوي یو لوبغاړي ته د ډیبیو نه ده کړې د ډیبیو ورکړه د میچ نه ده کړې راځه میچ ورکړه نه ته به هغه بیا هم چې کوم چینجز هم راولي باید د خپل بیلنس هغه باید وساتي په هغې کې نن ریاض حسن لوبېدلی شو ځکه ایشیا کپ کې که ته اوس ریاض حسن راولي او رحمت شاه کینې دا بیا هم یو قسم په غټو بنګلادیش نه هغه غټ ټیمونه دي نو هلته بیا یو څه نه څه کېدای شي زیاتی وسي ریاض حسن سره نو په کار و چې نن رحمت شاه رحمت شاه زموږ اولنی چویس دی خو نن کېدلی شو چې موږ لږ آرام ورکړی وی ورته یا د نجیب په ځای باندې موږ کولی شي اکرام ته نن چانس ورکړی وی دا هم کېدلی شو ځکه موږ بیا هم کولی که اخري زموږ رحمت شاه او نجیب زموږ اولنی اپشن او اولنی انتخاب زموږ دی که څه هم اوس وخت کې حالت ډېر بدبختانه خراب دی خو ایشیا کپ کې او په ورلډ کپ کې زه فکر نه کوم که موږ دومره چینجز ولرو نو کله چې ته چینجز راولي باید داسې لوبغاړي ولوبوي چې هغه ستا په پلان کې هغه بیا ته ولوبولی شي نن کوم 11 لوبغاړي انتخاب شوي په هیڅ صورت زه راضي نه یم او په هیڅ صورت باندې معقول هم نه و په هیڅ صورت باندې څوک توجیه کول هم نه شي او یوازې همدغه دی چې بس موږ کم تر کمه یو لوبغاړي ته وښوده چې دا دی تاله مې هم چانس درکړه تاله مې هم ډیبیو درکړه نو دې شان د ډېر زیات فکر پکار دی ځکه موږ ورلډ کپ له روان یو موږ ایشیا کپ له روان یو باید موږ ډېر زیات ریسپانسبل او جوابګوي اوسو د خپل هر یو قدم چې موږ اخلو په ځانګړې توګه کپتان چې دغه ټول مسؤلیت هغه ته راجع کېږي بیټینګ کې پلس و ابراهیم بهترینه سټرایک ریټ سره بهترینه ایوریج سره یو ځل بیا یو بل سیریز هم پای ته ورساو که څه هم نن په یو بهترینه بال باندې هغه وکټ له لاسه ورکړه ګربز یو سیالۍ کې ولوبېده خو د هغه ښکته پورته دا هم افغانستان ته ډېره غټه خطره ده ځکه افغانستان ټول ون ډے سکواډ په اوپننګ او په میډل آرډر باندې ولاړ دی او خاص کر په اوپننګ باندې ولاړ دی ټاپ آرډر باندې ولاړ دی او کله چې هغوی نه چلیږي نو تاسو ګورئ چې بیا وروسته نمبر یې بیا یوازې ټلیفون نمبر یې ثابتېږي د افغانستان بیټینګ لاین داسې دی چې هغه 1 2 3 تر لسو پورې حساب دی بیا پکار ده چې سټیپ اپ شي مخکې راشي ځینې بیټسمینان او
ذمہواري ور باندې واچول شي ځکه نبی از بیټسمین لوبیږي په دې ټیم کې نجیب از بیټسمین لوبیږي په دې ټیم کې د دې دواړو څخه موږ باید یو ون ډاون کې وازمایو او ون ډاون چې کوم زموږ دی رحمت شاه دی یا حشمت په میډل کې هغه باید ښکته راشي زموږ بهترین چې کوم ډیپت دی هغه باید پیدا کړي او یو پلانینګ موږ ولرو چې موږ ولنې ورونو کې څه کوو وکټ زی اوپننګ موږ باید څه وکړو که وکټ پارټنرشپ ښه پارټنرشپ کېږي ښه اوپننګ کېږي باید موږ څه وکړو نو دې ځای کې کپتان ته هغه ټیکټیکل مووز پکار دی چې بدبختانه په دې برخه کې جرأت نه کار نه دی اخیستل شوی بیا هم ون ډے ښه سکواډ دی زموږ او 11 باید ریسپانسیبل او په ذمهوارۍ سره 11 لوبغاړي انتخاب شي د لوبغاړو په دې اوسني حالت کې موږ ښه والی نشو راوستی د پخوا په څېر باندې موږ په شارټ پیچ بالونو کې نن هم تاسو ولیدل چې ګوربز په کوم بال باندې اوټ شو هغه بال په اسانۍ کولی شو چې پرېښی وی وروسته چې زموږ ضیاءالرحمن اکبر په 10 بالو باندې 15 رنزه کې نو ګوربز هم پکار دی چې سیټل شي د دې لپاره ځکه وکټ زړه وکټ او پخوانی وکټ چې ون ډے اولنۍ لوبه کې استعمال شوی و نو وخت یې باید ځان ته ورکړی وی ځکه اوپنر ته پته لګېږي چې زما 2 وکټ یې مخکې نه لاړې نو زه باید څه وکړم نو دلته دې برخه کې ډېر زیات د کرکټ پوهې کمی محسوسېده کوم قسم چې حشمت شاټ وه په یو لیفټ اپ سپینر باندې ته او لیفټ هینډر بیټسمین په توګه باندې ته ریورس وای یا په یو لیفټ هینډر باندې ته هغه کوم شاټ چې نجیب وه نو غیر ذمهواري موارنه شاټونه و ځینې نبی په ډېر ښه بال باندې اوټ شو رحمت شاه از یوزول فشار لاندې و خپله وکټ یې لاسه ورکړه نو پکار ډېر څه پکار دی چې دا از ا ګروپ دوی بیا سره راجمع شي راکیني او راتلونکي دپاره سوچ او فکر وکړي چې څه کول پکار دی بهترینه ټیم دی ټیم کې هیڅ خبره نشته دی لوبغاړو کې هیڅ خبره نشته دی ښکته پورته والی راځي کم تر کمه په وخت باندې ښه فیصله کول په وخت باندې پلانینګ بدلول په وخت باندې ټیکټیکلز موو کول نوی بال په چا باندې وشي زوړ بال په چا باندې وشي کوم وخت کې کوم اټیکینګ فیلډینګ وشي کوم وخت کې فیلډینګ خلاص شي کوم وخت کې موږ خپل بیټسمنان روټیټ کو مخکې وروسته کو دا هغه څه دي چې په دې کې کپتان باید ډېره ذمهواري واخلي او کپتان باید ډېر زیات فعال اوسي نه دا چې خاموش ولاړ او یوازې ننداره کوي نو بیا هم بیسټ اف لک T20 سیریز ته